یا الله زما په ژوندانه یو ځل زما دا زوی خپل کور ته راوله. 20 کاله وشو چې ما خپل بچې نه دی لیدلی. آیا ته زما د سپین سر ته نه ګورې خدایا؟ یوه بوډۍ مور وه چې 20 کالې د خپل زوی کور ته د واپس راتلو انتظار کوو. هره ورځ به د کور دروازې ته کتل لکه نن چې زوی راځي. د وخت له تېرېدو سره یې ویښتان سپین شول، لاسونه یې ولړزېدل، خو امید یې لا ژوندی و. هماغه زوی زرګونه میله لرې په یو اجنبي ټاپو کې ژوند کوو. د خپل نوم هیر کړی و، خپل کلی، خپل کور، حتی د مور څیره یې هم هیره شوی وه. خو پوښتنه دا ده، دا ماشوم دې ټاپو ته څنګه ورسېد؟ کومو حالاتو هغه د خپل کوره دومره لرې کړل؟ او ولې د ده نه هر څه هیر شو؟ آیا هغه به د خپل کور لار پیدا کړي؟ آیا بوډۍ مور به خپل زوی بیا وویني؟ که 20 کاله انتظار به بې فایدې پاتې شي؟ د دې معلوماتو دپاره ویډیو پوره وګورئ. ای زویه د الله په نوم لږه روټۍ راکړه، ډېره وږې شوې یم. زه بوډۍ، دا مال د الله نه دي ورکشه. د یو کلي په خوا کې یو خراب کوچنی کور و. په همدغه کوچنی کور کې یوه ډیره بوډۍ مور اوسېده. عمر یې د 80 کالو نه اوشتی و او د زوی جدایي یې ملا ماته کړې وه. سترګې یې نور د پخوا غوندې نه وې، څه به ورته سم نه ښکارېدل. لاسونه به یې رپېدل، پښې به یې لړزېدې او د کولونو راهیسې یوازې پاتې وه. هغې به یوازې ژوند کاو. چې ورځ به راوختلی نو د کورلي مخې ته به په چوکۍ ناسته وه. د لارې نه د تېرېدونکو خلکو د پښېښو آواز به یې چې اورېدو نو هر ځل به امید پیدا شو. کیدای شي زما زوی راغلی وي. خو هر ځل به یې هیله ماته شوه. د کلي خلکو به پې کله نه کله رحم وکړ. 1 یا 2 روټۍ به یې ورته ورکړي. چا به ورته وویل اما نن بس همدومره دي. کله کله به هغه پخپله د لاټۍ په زور دلته هلته په روټۍ پسې ګرځېدله. چا به په مینه څه ورکړل او چا به ترې مخ واړاو. همدغو پاتې ټوټو او وچو روټو باندې د هغې ژوند د کولونو راهیسې تېرېدو، د خپل زوی په انتظار کې. ای زویه مه زه کیر دی، ما یوازې مه پرېږده. زه به یوازې دلته څنګه ژوند تېروم؟ ای مور دا ته څه وایي؟ زه چې ښار ته نه ځم نو موټر به پسې اخلم، د ملګرو مقابله به پسې کوم. ای زویه دلته به الله رزق درکوي او په موټرو پسې مه ځه، ما یوازې مه پرېږده. مورو زما د ټولو ملګرو سره موټرې دی او ما سر نشته. زه درنه ځم، دعا راته کوه. د دې بوډۍ مور 2 زامن وو چې د یو نوم بلال او د بل کشر زوی نوم موهن وو. لوی زوی بلال چې یوازې د 12 کالو وو د یوې خبرې په سر غوسه شو، کور یې پرېښودو او لاړو. د هغې وروسته بیا هیڅ کله بیرته رانغی. کشر زوی یې موهن مور یوازې په کلي کې پرېښوده او خپله د خپلې ښځې سره ښار ته لاړو. هلته به یې ښه ژوند کوو او ښه ګټه به یې کوله. په کال کې به 1 یا 2 ځله کلي ته راتلو. د مور خپې به یې چاپی کولې، لږ وخت به یې ورسره تیر کړو او بیا به بیرته ښار ته لاړو. خو مور به یې د ځان سره نه بیوله. بوډۍ مور ته داسې ښکارېده چې یو زوی یې شته خو بیا هم ورسره نه دی. هر ځل به چې زوی ته واپس ښار ته تلو نو ورپسې به خفه کېدله. د شپې به په هماغه خرابه کوټه کې یوازې ملاسته وه. 2 زامنه به یې یادېدل. یو هغه چې په ماشومتوب کې ته یې تللی و او بل هغه چې لوی شوی و خو بیا هم یې مور یوازې پرېښودلې وه. او همداسې په هماغه خرابه کوټه کې یوه مور د نورو په رحم او مرسته سره د خپل ژوند ورځې شپې د بچو په انتظار کې تیرولې.